ډېر ښه نظم را باندې واورئ. نظم تاسو به دا مایک لږ شانتي ونیوئ. نظم به درته کم زما په ذهن کې راځي د هغې نه مخکې به داسې وړه شانتې خبره تاسو ته وکړم او هغه دا چې هر لیکوال له پکار دي که هغه د هر یو فکر سختن دی هغه له پکار دي چې په خپل کاغه نثر وي که نظم وي چې په هغې کې د خپل ایمان یا د خپل اسلام سره د هغه مینې څرګندونه وکړي. بیا پر تیره په دې حالاتو کې چې د نبی علیه الصلاة والسلام په عزت باندې د نبی علیه الصلاة والسلام په شان باندې یا د نبی علیه الصلاة والسلام په رسالت پسې کوم سپي غاپي چې هغې له په خپلو په نظمونو کې هغې له په خپلو غزلونو کې پیغام ورکړي. نظم عنوان دی ختم نبوت. ای د وخت غافل انسانا دا په کومه لار روانې دا په کم رنګ کې رنګ شوی دا ته څنګه مسلمان دا لا څرنګه انسان ته په دین محمدي جنتی د دې وخت جابر نظام له د یهودو هر اقدام له ته په مخ باندې سپېړی بس کپا سره بیدار شه نبوت دی په خطره کې رسالت دی په خطره کې دی مدین ته سازشونه ډیر ګنده خیالونه راته ایښي دي دامونه خواره کړي دي جالونه ورڅخید مو د فکرونه چې په کومه لار مو بیایي د ړندو سترګو مزل دی ورپسې وروستو روان یو خواره کړي دي جالونه ورڅخید مو د فکرونه د ړندو سترګو مزل دی چې په کومه لار مو بیایي ورپسې وروستو روان یو خپله خولم په خپل وجود ده خپلې غوښې خورو لګیا یو غلامان مونږه د چاو غازی نادان غلامان مونږه د چا یو که دا حال وي داسې ګرانه څه به وړو ځان څه مخشر ته څه به وایو خپل آقا ته څه به وایو مصطفی ته څه به وایو مجتبی ته چې مو څه درله راوړي نه مو سر چاله مات کړی نه په مونږه چا مات کړی نه په تورو چا وخلي نه په دین ستا جړېدلي نه په ننګ ستا جنګېدلي بس په نوم مسلمانانو بس د نوم مسلماني وه که دا حال وي ډېره ګرانه څه به وړو ځان څه محشر ته څه به وایو خپل آقا ته څه به وایو مصطفی ته څه به وایو مجتبی ته چې مو څه درله راوړي نه مو سر چاله مات کړی نه په مونږه چا مات کړی نه په تورو چا وخلي نه په دین ستا جړېدلي نه په ننګ ستا جنګېدلي بس په نوم مسلمانانو بس د نوم مسلماني وه په پیسه به خرڅېدلو په پیسه به ګډېدلو د ډالرو نشیانو بس د نوم مسلمانانو خو اوس وخت د انتقام دی یا بنګړي راله پکار دي چې په لاسو کې شړنګومه یا به سم مسلمان کېږم ستا په ننګ به قربان کېږم ځکه وخت د انتقام دی بغاوت د دې نظام دی پاسېدل خو به اوس غواړي ویښېدل خو به اوس غواړي کږې خولې سمول غواړي ورلخپې ماتول غواړي دغه ګوتې ماتول دي چې حتی کې هم شنیغې د نبي ښکلې روزې ته دغه سترګې راویستل دي بیا د خپو لاندې کول دي چې ګستاخي شهنشاه ته چې خړسترګي چې خړی نبوت ته چې غلی وي رسالت ته دغه جبه پرې کول دي بیا په سپو چرته خوړل دي چې ګستاخی شهنشاه ته چې دروغجنه مي آقا ته داسې اور لګول غواړي چې هر اور ترې امان غواړي داسې مینه هم کول دي چې قربان شو له آقا نه چې قربان شو له آقا نه دا جذبې مو وجودي کا دا جذبې مو عملي کا دا د حق ناره بلنده د چاړه د خولي زینت کا کون له هم سماعت ورکا لندې سترګې هم بینا کا شل او ګټ په خپو روان کا د هتی غوږ کې اوده دی لږ هغه خو را بیدار کا هغه توره د حالت را چې دا قوم پې تورور شي زورور شي مټور شي بیا به لیکم بیا به وایم بیا به ستایم بیا به لیکم څنګ پیرغون غوندې خوبونه زمونږ سترګو کې ځایږي څنګ پیرغون غوندې خوبونه زمونږ سترګو کې ځایږي مهرباني ډېر زبردست ډېره زیاته مننه د وخت مناسبت سره ډېر ښکلی